د پاکستان پر ضد د طالبانو تازه اقدام د انګورډي لاره یې بنده کړې وایي چې بې پاسپورټه کسان نه پرېږدي نو د لارې خلاص پاتې کېدو ګټه نشته. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د قبایلي سیمې سویلي وزیرستان او پکتیکا ترمنځ د انګورډي دروازه چې پر ډیورنډ کرښه جوړه ده او د دواړو لوریو خلک پرې تګ راتګ کوي تل د طالبانو حکومت تړلې ده. دغه لاره له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د پاکستان حکومت د پاسپورټ او ویزې په جبري کېدو بنده کړې. ځایي سرچینې له سویلي وزیرستان څخه افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویلي چې پر ډیورنډ کرښه طالبانو د انګورډي لاره تړلې او په دروازه کې یې دیوال پورته کړی دی. د انګورډي لاره له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د پاکستان حکومت د پاسپورټ او ویزې په جبري کېدو تړلې وه او ټینګار یې دا دی چې د پخوا غوندې خلک پرې په پاکستاني شناختي کارت او افغان پیژندپاڼې تګ راتګ نشي کولی. تر هغې وروسته بیا د سویلي وزیرستان واڼه او انګورډي خلکو همدې دروازې ته څیرمه پر لټ وهلی چې لا هم دوام لري او لومړۍ غوښتنه یې دا ده چې دغه لارې دې د پخوا په څېر عادي تګ راتګ ته پرانیستل شي. د پکتیکا له برمل ولسوالۍ څخه د شاهد زمري په مستعار نوم یو تن افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویل چې طالبانو له پاکستاني حکومت وغوښتل چې دغه لاره دې د ټولو لپاره خلاصه کړي خو هغوی یوازې د انګورډي خلکو ته خلاصه کړې وه چې طالبانو په دیوال وربنده کړه. د انګورډي پر لاتوالو 15 میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت له لوري د پاسپورټ او ویزو د جبري کېدو په غبرګون کې پر لټ پیل کړی او هغه مهال د پاکستان حکومت ته 14 غوښتنې وړاندې کړې وې چې که یې ورسره ومني پر لټ به پای ته ورسوي. په سیمه کې خپلواک خبریال لال وزیر افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویل چې دغه لاره د پاکستان حکومت له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې تړلې او یوازې هغو خلکو ته اجازه ورکوي چې په پاسپورټ او ویزه ولري. هغه زیاتوي چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې پاکستاني حکومت دروازه بنده کړې وه او څو ورځې وړاندې یوازې د انګورډي ځایي خلکو ته خلاصه کړه او هغه وروسته طالبانو ورته وویل چې یا به ټولو خلکو ته د پخوا غوندې په شناختي کارت او افغان تذکره خلاصیږي او یا یې بالکل بندوو. بیا پاکستاني پولیساتو ونه منله نو هغه و چې طالبانو په دروازه کې دیوال پورته کړ او لاره یې وتړله. قدرمنو کتونکو تاسې په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.